په پیل کې د خبرونو سرټکي. اروپا ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی. د هرات ولایت د سکرو له کانونو څخه د کانونو او پټرولیم وزیر لیدنه. او د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مسؤلینو د تیر یو کلن لاسته راوړنو د تشریح غونډه. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د وږي یا سنبلي 24مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان هجري لمریز کال په لومړیو 5 میاشتو کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نږدې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه سوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان وایي دغه موده کې افغانستان د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت منځنۍ اسیا ته صادرات کړي دي. اخندزاده عبدالسلام جواد وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت منځنۍ اسیا ته د صادراتو کچې د لوړولو هڅې کوي. په هیواد کې د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې راکړې ورکړې ته ډیره پاملرنه سوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کال کې شاوخوا 10 میلیارده ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې له دې ډلې 2 میلیارده ډالره صادرات او 8 میلیارده ډالر واردات دي. په یو بل خبر کې د هرات څخه د کانونو او پټرولیم وزیر د هرات د ډبرو سکرو له کانونو څخه لیدنه کړې. د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري هرات ته د سفر په ترڅ کې د بند سبزک او نایک ډبرو سکرو له کانونو څخه لیدنه کړې. ملا هدایت الله بدري له یادو کانونو څخه د لیدنې پر مهال د اړوندو شرکتونو استازو ته د استخراج، ټولنیزو خدماتو او روڼتیا په برخه کې لازمې لارښوونې کړې. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین کابل کې دغې ټولنې د یو کال لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وایي چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې تیر کال 116,209 سوالګر راټول شوي دي. د دوی په وینا د راټول شوو سوالګرو له ډلې 1,543 تنه مستحق پیژندل شوي او په میاشتني ډول له دې ټولنې څخه نغدي مرستې ترلاسه کوي. او په پای کې د هرات خاف ریل پټلۍ د 4مې قطعي د لومړۍ برخې کار 65 سلنه بشپړ شوی دی. د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ وزیر ملا بختالرحمن شرافت هرات ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات خاف ریل پټلۍ د 4مې قطعي د لومړۍ برخې د کار له پرمختګ څخه لیدنه وکړه. د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې ښاغلي شریف د دغه سفر په ترڅ کې مسؤلینو او تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې دغه پروژه په جدي توګه وڅاري. د ښاغلي حق شناس په وینا اوسمهال د دې پروژې کار 65 سلنه بشپړ شوی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیاو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.